असलामुअलैकुम 1994 چې د ملاکنډ او بونیر په علاقو چې په زورونو باندې د نوجوانان د روډو تر وتل او روډونه یې بند کړو. دغه دا مطالبه وا چې ملاکنډ او بونیر سره سره دی په ټول پاکستان چې د اسلامي قانون نافذ شي او دغه خلکو تعلق تحریک نظام شریعت محمدي سره او دغه سربراه مولانا صوفي محمد نمیدو. یعنی دا خلک د افغان مجاهدینو نټرین خلکو دغه مقابله کون او دغه هرمن دا ډیر مشکل ښکارېدل. یعنی دغه خلکو دی په سونو باندې سرکاري کسان یرغمال کړي هو، یعنی جانو سره یې چینولي وو او چې د کوم اهم مقامات وو باب خیبر، سید شریف، ایرپورټ او چې نور کومې اهم علاقې وي نو دو دا قبضه کړې وي او په دغه باندې دو قابض سوي وو. نو دغه علاوه چې د کوم غرونه وو او چیګې غونډۍ وي په هغو باندې د دو خپل چیک پوسټونه جوړ کړي وو او دغه ټوله علاقه یې په خپلې قبضې چې کړې وه. یعنی دغه خلک دی اسلامي قانون نافذونې لپاره جهاد تر وتلي وو او چې هلته کوم مقامي پولیس وو د دو خلاف بالکل ناکامه سلی وو. دغه سره د صوبه بالکل جمسلې وه او نظام زندگی چې کوم صورتحال وو هم بالکل سره درېدلی وو او دغه حالات په ایک ټیم باندې پوره امن نه وو. بلکې روزانه په بنیاد باندې به په درجنو باندې کسان سره قتل کېدل او په درجنو باندې کسان به زخمی کېدل. نو دغه لپاره حکومت د جنوال یو ګروپ جوړ کو او مذاکراتو لپاره دغه کسانو ته ورولېږه. نو دو دغه ګیرو دا یې یرغمال کو او جان سره یې چیناو. یعنی دغه ګیرو ورو په ورو دا یې طاقتور کېده او دا یې ګوشي نه و بلکې جماعت اسلامي سپورټ هم داخل و. نواز شریف په دو په حق چې خبرې هم کولې او افغانستان چې کوم جنگجو و دغه سپورټ او حمایت هم حاصل و. یعنی بنظیر حکومت پر دا یو مشکل ترین حالات وو چې آلته د مقامی پولیس دا بالکل ناکام سلی و. نو دغه پر دو اف سی ال ته ولګله، یعنی ملیشیا یې ولګله. نو ایغه د آلته اپریشن هم شروع کړ او بل طرف ته د دو مذاکرات دغه کسانو سره شروع کړو. نو دا مذاکرات ناکام شول ځکه چې روزانه په بنیاد باندې به انسانانو زندگی آلته ضایع کېدلې او بین الاقوامي سطح باندې پاکستان چې کوم ایمیج وو دا ډیر زیات خراب وو. نو حکومت ته دغه خلکو مطالبات ومنل، یعنی ملاکنډ او بونیر چې د کوم عدالتونه وو دغه ته شریعت کوټ ولا ورته ویلا او دغه چې د کوم ججان مناسو دغه ته قاضیانو ولا ورته ویلا او انصاف نظام تیزونې پاره دغه چې تبدیلیګانې هم وکړي. نو دغه تحریک چې کوم دا ختم نسو بلکې 1995 چې دای بیا جیکس او مولانا صوفي محمد دا ویلا چې ما کومې معاهدې حکومت سره کړې وي حکومت په ایغو معاهدو باندې نه لاړای. نو حکومت ته دای ونیوای او جیل ته واچاو ځکه چې دینه مخ چې دا تحریک چې بیا سره چګي نو دغه سربراه دو الریډي ونیوای. نو چې د کوم انټرنیشنل مبصرین وو ایغو دا ویلا چې دا تحریک دا د انصاف لوجر چکسلاو ځکه چې دینه مخ چې د کوم مقامی نظام انصاف وو خلک له ایغه نه مطمئن وو او چې د دو کوم سی والله الته ولګولا نو دغه سره انصاف ختم سو او انصاف په ډیر ډیلې سو. نو دغه لوجنه دی مولانا صوفي الته د اسلامي قانون نافذونه نارا وکړه او خلک دغه حمایت هم وکړو او دغه سپورټ هم شروع کړ. نو جنرال ضیاء الحق چې کوم یو لس کاله تیر کړي وو دغه چې په نارو چې تیر سلی وو نو خلکو رجحان دغه طرف ته ډیر زیات وو. نو مولانا صوفي محمد دا یو عالم دین وو او د چې د کوم شریعتي نظام وو دا ملاکنډ او بونیر پورې حدودو پورې وو. خو پاکستان چې داسې کسان هو چې ایغو دا ویلا چې دا د پاکستان په سطح باندې نافذ شي، یعنی هغه پاکستان فوج چې هم داسې کسان وو چې آپ حاضر سرویس وو او هغه یو چې کوم دا میجر جنرال ظهیر الاسلام عباسی نمیدو. په 1995 چې دی بریګیډیر متنصر بیلا دا د قبایلی علاقون راته راولپنډۍ ته یو چیک پوسټ باندې د ولګاډي ودرول. نو دوی ورته ویل چې زه افسر یم. دغه خلکو سره بدتمیزي هم وکړله او دا یې ورته ویل چې تاسو به ما گاډی نه چیکو. نو دغه پاره د جی ایچ کیو ته کال هم کړی وو خو هلته بیا رابطه نه ورسره وشله. نو چې چمالې د ګاډو تلاشي وکړله نو دغه چې د کلشنکوپونه او غټه اسله پچې پرته وه راکټ لنچرې هم ولې پچې. یعنی دغه اسله دو چیرې اپریشن ته نه وړله بلکې راولپنډۍ ته یې خوني انقلاب پاروړله او دغه چې دا ګوشي نه و بلکې دغه ته د میجر جنرال ظهیر الاسلام عباسی دغه حمایت او تحصیل وو. نو دغه سره د دوه نوره کرنیلانو 38 فوجیان او کل عدم تنظیم تحریک جهاد اسلامی دا هم پکې شامل وو.
نو دغه اپریشن ته به خلافت ولورتاله. نو اپریشن خلافت دا څه شی و؟ یعنی 30 ستمبر په 1995 چې یعنی پر راولپنډۍ چې کور کمانډر او جاینټ چیف اف آرمی سټاف چې ما سره یو ځای سي، نو تاسو به دا دواړه سره قتل کو. ایغه آباده صدر او وزیر اعظم به دا په سټ باندې کو، او پاکستان چې کومه پی ټی وی او ریډیو دا په دغه باندې به قابض سو، او دا اعلان به هم پوچلو چې موږ پاکستان چې اسلامي قانون هم نافذ کو، او چې نور کومي خبرې به پکې دلې آلریډي دا په کاغذو باندې هم لیکلې وي. نو دا تهلک خیز انکشافات وو چې خفیه طور باندې په دغه باندې عمل سره لګیاو، او په دغه باندې بل چا هم نظر ساتو. یعنی پاکستان چې کومه آرمی اداره ده، دغه چې یوه نه بله اداره یې چې هغه ته وایي ملیټري انټیلیجنس، او په عرف عامه چې یعنی ایم آی ورته وایي. نو دغه د ادارې دی په دغه باندې نظر هم ساته. یعنی اپریشن خلافت چې چمل 4 ورځې پاته سلې، نو دا کسان یې ټول سره ونیولل. یعنی میجر جنرال ظهور الاسلام، یعنی بریګیډیر متنصر بیلا، او 2 کرنیلانو عنایت الرحمن افضل منهاس دا یې سره ونیولل، او په دغه باندې ګواه تیر کو چې هغه سیف الاسلام اختر نومېده، او دا د جهاد اسلامي ول سربراو. نو دغه یې بیا شاته معاف کو. نو دا کس چې کوم دا سیف الاسلام اختر دا څو واقعیاتو چې نور هم ښکاره سلیو چې چمال بېنظیره 2007 چې پاکستان ته راله، نو دې ګاډي باندې خودکش حمله سلې وه، او هغه ماسټر مایند چې کوم و هغه دا سیف الاسلام اختر نومېده. نو چې چمال پرویز مشرف باندې قاتلانه حمله سلې وه، نو هغه پسې شاته دغه سیف الاسلام اختر و. او چې چمال دی ای بټه با چې اسامه بن لادن مې مړ کو، نو اسامه بن لادن مې چې چمال ټلیفون یې چیک کو او د نمبر یې وجیر کړو، نو د رابطه سیف الاسلام اختر کمانډر چې کوم دا دغ سره سلې وه. نو په یک ټیم باندې د پاکستان آرمی چیف وحید کاکړ نومېده، او د دا ورته ویله چې دغو کسانو یعنی افسرانو تاسو کوټ مارشل وکړو، او دا د میجر جنرال په قیادت کې اوس چې هغه د ظهیر الاسلام عباسي ته وکاله، بریګیډیر متنصر بیلا ته 14 کاله، عنایت الرحمن چې کوم کرنیل و دغه ته 4 کاله، او افضل منهاس کرنیل ته 2 کاله سزا ورکړله. دغه چې کوم پنشن و او کومې تنخواګانې وي دا یې هر شی ضبط کړي چې کومه دو ته مراعات میلاو کېدل هغه یې هم ونه واخیستل، او دا سزاګانې یې هم ورکړې. نو په 1999 چې چور پرویز مشرف ماشاءالله ولګوله، نو هغه د اولنی کار دا وکړو چې میجر جنرال ظهیر الاسلام عباس یې رها کړ، او دغه د عظمتي اسلام په نامه باندې یوه سیاسي پارټۍ هم جوړه کړې وه. یعنی دا غوښتل چې پاکستان چې د اسلامي قانون نافذ شي. نو په 2009 چې دی د دغه دنیا نه رحلت وکړو، او دا یې وفات شو. په یک ټیم باندې د پاکستان صرف دا صورتحال نه و، بلکې افغانستان چې د خانه جنگي سره لګیا وه. هغه چې د ګلبدین حکمتیار، دوستام رباني، احمد شاه مسعود او د سره نور چې د کوم کسان وو دا د گیم آف ترون چې دو خپل منځ سره پساوسلی وو، او ترکمنستان نه تم کا تر افغانستان پورې، او افغانستان نه تم کا پاکستان پورې دا د 10 ټرکونه قافله وه، دا له ایرجی نه روانه وه او با حفاظت پاکستان ته ورسېدله. نو دغه 10 ټرکو له وجې نه 9/11 واقعه هم وسله، او دغه خانه جنګي هم شوري سوله. نو دغه 10 ټرکونه با حفاظت له ایرجی نه دا څرنګه راله، ځکه چې پرګی چې چا جنګجو چې نو ورته ویله، او نو ډاکوګانو چې ورته ویله، نو دا ډریس ټرکونه یې چا والو، او دغه چې نن څه و. نو دا صورتحال به په بلې ویډیو چې زه تاسو سره شیر کوم. تاسو موږ ملاقات په نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.